دوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. بسم الله الرحمن الرحیم. نن چهارشنبه د 1403 هجري لمریز کال د تلې میزان میاشتې 25مه نیټه ده. محبوب الله سروري یم. پام راړوم د میدان وردګو ملي تلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې مخابراتي ستونزې کمې شوي او ورسره انټرنیټي خدمات هم ښه شوي. بل لور د یاد ولایت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ مسؤلین وایي په ټول ولایت کې د 13 سایټونو د جوړېدو چارې روانې او له جملې 6 سایټونه فعال شوي دي. نور حال زموږ د همکار فهیم الله افغان په راپور کې. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې مخابراتي ستونزې کمې شوي او انټرنیټي خدمات هم تر ډیره ورسره ښه شوي دي. دوی له مسؤلینو غواړي ترڅو په لرې پرتو ولسوالیو کې د انټرنیټي خدمات او مخابراتي ستونزو د مخنیوي په موخه سایټونه فعال کړي. اینترنت کار نمیکنه، اینترنت بیخی ضعیف است. اگر کارم کنه بسیار ضعیف کار میکنه. من خودم فعال کردم هیچ کار نمیکنه. او شبکه یک اینترنت کار میکنه دیگه شبکه نی روشن کار میکنه صحیح نی بقام میسین کار میکنه بیخی دیگه حساب اینترنت میره جور کنن مشکلات مردم رفعش خوب میشه. مسئولین هم دا غوښتنه از فقط اینترنت ترجمه که په حال سی او شبکه نور هم په حال سی یو اربا صحیح کار کی نور سم کار نه کوي. من وړو چې دلته د سلام په او د انصارات په الته او قومبسین په الته پای باید برحال سی او دلته خود چل لري چې یو ځکه پوهست او زیاده اکثر جنې کې جنې اساس کلو کې کار نه ورکي. د یاد برخه مسؤلین په دې ولایت کې د ځینو شبکو ستونزې تاییدوي او همدارنګه زیاتوي چې دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې په 13 سایټونو کار روان کړی چې له جملې 6 بشپړ او د پاتې نورو کارونه 80% سرته رسیدلي. زموږ انټرنیټي خدمات چې کوم دي هغه تقریبا په مرکز ولایت کې ولایت مرکز کې تقریبا ټول مکمل ټول سایټونه 4G دي او په نورو پرتو ولسوالیو کې بعضې ولسوالۍ داسې دي چې هغلته زموږ انټرنیټي خدمات 4G او 3G ده او بعضې پاتې هغه چې دي ولسوالۍ هغه ته به انشاءالله زر ته زره په هغو باندې هم کار روان دی هغه به هم 3G او 4G شي. مسؤلین وایي د مرکز په ګډون په ځینو ولسوالیو کې انټرنیټي خدمات 4G شوي او په نږدې راتلونکي کې به ټول ولایت د انټرنیټ په 3G خدماتو وپوښل شي. فهیم الله افغان، ملي راډیو ټلویزیون، میدان وردګ. د هیواد د جهادي مدرسه او دارالیتامونو مسؤل میدان وردګ ولایت ته په سفر د دغه ولایت له والي سره د لیدنې ترڅنګ د جهادي مدرسې څخه هم لیدنه وکړه. نور حال په راپور کې. د هیواد د جهادي مدرسو او دارالیتامونو مسؤل شیخ عبدالواحد طارق او د میدان وردګ ولایت والی قاری بختیار معاذ په یاد ولایت کې د امام ابو حنیفه دارالیتام څخه لیدنه وکړه. دغه راز ښاغلي شیخ عبدالواحد طارق د یاد دارالیتام ستونزې او اړتیاوې له نږدې ولیدې او د دارالیتام محتمم ته یې د ستونزو د حل ډاډ ورکړ او ښوونکو ته یې د یتیمانو د پالنې او روزنې او مسؤلیت لرلو په اړه هر اړخیزې اصلاحي خبرې او سپارښتنې وکړې. همدارنګه نوموړي وویل له یتیم پرته د ځمکې پر سر پاک او مبارک انسان نشته او دوی یې خپلو زده کړو او د کورنۍ د غړو احترام ته وهڅول او په یتیمانو باندې د لمانځه په پابندۍ او په جماعت سره د لمانځه په ادا کولو ټینګار وکړ. په کندوز ولایت کې د پریشونډو ماشومان او هغو کسانو د درملنې لړۍ پیل شوه چې پر سترګو یې پردې دي. د یادو ناروغانو درملنه د بشري ټولنې لپاره د سعادت موسسې لخوا ترسره کیږي چې په ترڅ کې به یې د 200 تنو پریشونډو او سترګو ناروغۍ درلودونکو ماشومانو او لویانو درملنه وشي. نور حال د جبګل عاطف په راپور کې. دا په کندوز ولایت کې د یو روغتیايي مرکز عملیات خونه ده. دلته نن د پریشونډو ماشومانو او هغو کسانو د درملنې لړۍ پیل شوه چې په سترګو یې پردې دي. د دغو کسانو درملنه د بشري ټولنې لپاره د سعادت مؤسسې لخوا ترسره کیږي چې شاوخوا 3 میاشتې به دوام وکړي. د نوموړې مؤسسې د مسؤلینو په خبره د پریشونډو ماشومانو درملنه به 100 ورځې او د سترګو ناروغانو د درملنې لړۍ به 3 میاشتو ته وغځېږي چې په ترڅ کې به یې شمال ختیځ زون کې د شاوخوا 200 پریشونډو او سترګو ناروغانو درملنه وشي. تمام مریضایی که ما در برنامه داریم 700 مریض است که 200 مریض از لپچاک و کامچاک است و
500 مریض از این مریضای پرده چشم است که به شکل مجانی عملیاتشان صورت میگیره و مریضای ما از زون شمال شرق هستند. هغه جران ځوان نسل چې هغوی دغه عملیاتو کې دلچسپي لري د هغوی لپاره یو زمینه زه مساعده کوم ترڅو هغه ابتدایي شکل باندې زده کړي او آینده کې ساده لپچاک او کامچاک هغه ونیسي. ورته مهال د کندوز ځایي مسؤلین د یادې مؤسسې دغه کړنه ستایي او د بېوزله ناروغانو د لاسنیوي په برخه کې د یاد ګام پورته کول ارزښتناکه بولي. د دې موږ ملاتړ کوو، ترڅنګ یې ولاړ یو او تشویقوو یې چې آینده کې زموږ د بېوزلو ناروغانو علاج او معالجه او عملیاتونه ترسره کړي. دغه عملیاتونه د سترګو د سوختګي د لپچاک کمچاک همیشه په وړیا شکل باندې په یو کتلوي شکل باندې اجرا کوي. نو د موږ ستامل خو نه دوی سره شپه ورځ ملاتړ ده او موږ دوی سره همکاري. له دې سره د یادو ناروغانو د کورنۍ غړي خوښ دي او زیاتوي چې له دې وړاندې د خراب اقتصاد له امله د خپلو ناروغانو درملنه نشوی کولی. مو خو دا توانایي نه لرله چې دا ماشوم عملیات کړی وای. ډېر خوشحاله یې د ماشوم نه ډاکټرانو نه چې موږ ته دا تداوی وکړله. شخصی مراجعه کردیم، برای ما پیسه مقبل زیاد گفت که واسه توانی ما نمیکشید. کندوز ولایت کې د بشري ټولنې لپاره د سعادت خیریه مؤسسې تیر 3 کاله 1300 د سترګو او 1150 د پریشونډو ناروغانو عملیات ترسره کړي چې په ټولیزه توګه یې شمېر 2450 تنو ته رسیږي. د لوګر لوړ زده کړو مؤسسې کارکوونکو او مسؤلینو ته د ولایت د اداري سرچینو مدیریت او اداري اصلاحاتو له لوري د وړتیا لوړولو سیمینار پیل شو. د لوګر لوړ زده کړو مؤسسې مسؤلینو او کارکوونکو ته د ولایت مقام د بشري سرچینو امریت او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې له لوري د وړتیا لوړونې سیمینار پیل شو. ورته وخت کې مسؤلین دا ډول سیمینارونه د دولتي او خصوصي بنسټونو د مسؤلینو او کارکوونکو د وړتیا لوړولو لپاره اړین ګڼي او پر دوام یې ټینګار کوي. د یو کامیابه مسؤل د یو کامیابه کارکوونکي صفت دا ده چې دی به د خپلې ظرفیت لوړونې لپاره پوره هڅه کوي، پوره کوشش وکړي. له تاسې نه مې هیله ده چې ډېر په شوق او ذوق سره دا څه زده کوي او بیا یې په ادارو کې عملي کړئ. د تاسې لپاره د تاسې ته د ډېرو خلکو سترې هیلې دي. د لوګر د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې مسؤل د دې سیمینار موده 3 ورځې یادوي او زیاتوي چې په دې کې ګډونوالو ته د ادارې بنسټونه، د پلان جوړونې مدیریت او ورته نور موضوعات تدریسیږي. سالم ادارې هغه ادارې ته ویل کېږي چې اصول، قوانین، مقررات دا ټول شان پکې منل شوی وي. دا ویلو ده چې له دې وړاندې هم د لوګر ټولو ملکي او نظامی مسؤلینو ته د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې د ملکي خدمتونو انسټیټیوټ له لوري ورته سیمینار وړاندې شوی وو. درنو قدرمنو لیدونکو، زموږ د نن ورځې خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښې چارې.